د مزار شریف ښار د اومې ناحیې په خراسان سیمه کې د افغان ترک ښځینه پارک د ختیځ سړک د کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د یاد سړک چې 340 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د مزار شریف ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. همدارنګه د مزار شریف ښاروال محمد کاظم طارق په خپله وینا کې هیوادوال ته ډاډ ورکړ چې د ښاریانو څخه راټول شوی عواید به د مزار شریف ښار په هوساینه کې بیرته مصرفیږي. خدای ناخواسته ما هیچ وقت به کس وعده دروغینی ندادیم و نه در آینده بالاخره ایره در نظر داریم خدای ناخواسته که در چشم ملت خود خاک بندازیم، چون که این ملت ما خدمتگار این ملت هستیم و در حقیقت مزدور این ملت هستیم. ملت بادار ماست، پول ملت می پردازد، در بدلش ما باید خدمات می کنیم. از این معلوم میشه که ما مزدور شما هستیم. له بلې خوا د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري او تخنیکي رئیس د پروژې په اړه خلکو ته معلومات ورکړل. د دو پروژې ارتباط 340 متره طول لري او همدارنګه 7 متره عرض دی او دواړو طرفو ته یې ولې لري په 50 په 50 کې چې 50 عرض دی او 50 عمق دی او د نوي ورځو یعنې یا 3 میاشتو په موده کې به انشاءالله دا پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي او د دې پروژې هزینه چې د هغه ته 4.5 میلیونه افغانیو زیات دی. د یادونې وړ ده چې د دغې پروژې کارونه به په 3 میاشتو کې په ښه کیفیت او معیارونو سره سم بشپړ شي.